قدرمنو کتونکو دا زما د بابا جان لاس دی دا تاسو کتی شئ په دې عمر کې او په دې لاس باندې بابا جان کار کوي نو ډیره زیاته د افسوس خبره ښایي ستا څه نوم دی نه قدرمنو کتونکو بابا وایي بس دا یو ځل وایي چې یا او بل ځل وایي نه څنګه ښایي ستا څه نوم دی کاکینه ښه خو ته ولې تختې را تختې د خپل بابا په عذابې نه نه بس یو ځل ښه او بل ځل نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات قدرمنو کتونکو علاقه ده ډنډو پل او د ورمړو سره دې خوا دغه علاقه ده ډنډو پل ورته ویل کېږي چا اطلاع راکړه کاکاجي پکې ژوند کوي او کاکاجي ژوند ډېر په سختن سره تېرېږي قدرمنو کتونکو د پروګرام نه مخکې د کاکاجي سره ما یو څو خبرې وکړې چې ډېر زیات یې خفه قدرمنو کتونکو د کاکاجي په کور کې د ګټې وټې څوک نشته دی بابا دومره عمر دی او په خپله هڅه او کوشش کوي څه ناڅه رزق خپل ماشومانو ته پیدا کوي زموږ همیش دپاره هڅه او کوشش دی چې د داسې خلکو اواز تاسو ته کیدو هغوی سره بیا تاسو مرسته وکړو د باباجي یو زوی ورکوټی دی یو زوی دا دی د زه اکثره په دې خپرونو کې دا خبره کوم د پلار دغه ارمان چې زما زوی ما سره ودرېږي ملاتړي ما سره وکړي خو چونکې دغه به تاسو کتی شئ دغه لیونی دی د باباجي سره یو څو خبرې کوو چې څه درد لري او څومره په ازمیښت کې ژوند تېرېږي چې تپوس کړی دی او که نه دا به ترې هم تپوس کوو سلام علیکم بابا جانه څنګه یې ښه الحمدلله شکر باباجي وایه ژوند دې څنګه تېرېږي بس الحمدلله بس دا چې غریبي ده او نور بس وخت یې تېرېږي او زه په خپله هم دغه شانتې یم کمزوری شوم او بیا هم زه کوشش کوم د مزدورۍ میلوي کې دی کوم او خرچې مرچې هم ګرانې دي زیاتې شوي دي او دا هم راته بیمار دی زه خپله هم لکه د سینې بیمار یم که نه او د دې علاج لکه مخکې جاري و بیا بس هغه ډاکټر هم پکې هغه شو دا مړ شو غریب او پیسې هم بس نه وې هغې د وجې نه زه دغه علاج پاتې کاکاجي اوس تاسو سره دومره لکه پیسې نشته دی که نه چې خپل د دې سینې علاج وکړئ دا زوی بوځئ د دې څه ناسه علاج وکړئ دومره څه نشته مزدوریان هم دغه شانتې ګډې وډې دي او والله که څه درک لګېږي قدرمنو کتونکو کوم اوس هم مزدوري ته کوم چې میلوي کې کوم وایم اوس د غرمې هم زه راغلی یم مزدورۍ نه که نه او چې میلوي کې اوس هم کوم قدرمنو کتونکو دا زما د بابا جان لاس دی دا تاسو کتی شئ په دې عمر کې او په دې لاس باندې بابا جان کار کوي نو ډیره زیاته د افسوس خبر ده بابا جانه چا څوک تپوس کوي څوک راځي که نه نه چا هم تپوس نه دی نه دی کوي هسې خفه کېږي چې دا خلک داسې ګرځي راګرځي پوښتنه دې څوک نو ولې نه خفه کېږي هغې موږ تپوس په توګې دا زوی چې دته د سیدې سره څه کوي بابا دا خو منډې تړلې وایي که نه کله زه هم بوډا وم که نه تپوس هم ګرځم دا پسې په دې کوڅو کې منډې تړلې وي نظر نه وباسم بیا به لاړ شي بیا ورته کیمپ ته بیا کیمپ ته دی دا راته ووایه بابا جانه څه غوښتنه کوئ د خپل دې نیمګړي نیمه خوا د ژوند لپاره نو بس دا غوښتنه کوم چې زما حالت تاسو ولیدو او بس غریبي ده نور بس څه ووایم څو دغه ډېر کتونکي ګوري الحمدلله زموږ وروڼه زموږ خویندې د دې مدرسې کې خدمت کوم تقریبا سن 1990 نه دا کور هم د مدرسې دی که نه او نه زما خپل کور شته دی او نه زه بل ته داسې خاص ذریعه شته دی که نه نه دغه شته دی چې بس دویم کس ما سره له 100 روپۍ هغه وګټي له 100 زه وګټم که نه بس الله دغه دی بس کاکا کتونکو نه څه غوښتنه کوئ څه ضرورت دی سره دیو د سره ودرېږي مرسته د سره وکړي دا غوښتنه کوم چې چا څه وشي بس موږ سره دغه وکړي تعاون دې وکړي قدرمنو کتونکو د کاکاجي سترګې بالکل ډکې دي او یو خبره ډېر د درد سره کوي بابا جانه دا موبایل نمبر ورته وایي تاسو سره څوک رابطه کوي ډایرکټ رابطه وکړي
مطلب یاد نه درځي. مطلب قدرمنو کتونکو د بابا جان نمبر به هم تاسو ته په سکرین باندې راشي او خاص د الله رضا د پاره دیو سره مرسته وکړي چې د دې دغه ژوند لږ آسان شي. قدرمنو کتونکو دغه یې زوی دی راپاسه که نه څنګه یې ښه ستا څه نوم دی؟ نه قدرمنو کتونکو بابا وی بس دا یو ځل وی چې یا او بل ځل وی نه څنګه یې ښه ستا څه نوم دی؟ ښه او ته ولې تختې را تختې د خپل بابا په عذابې؟ نه بس یو ځل ښه او بل ځل نه. قدرمنو کتونکو دا هم زمونږ په معاشره کې ورته لیونی دیوانه وغیره ویل کېږي. اصل کې دغه ناروغه دی دا هم د رب طرف نه امتحان دی. قدرمنو کتونکو ډېرې خبرې بابا سره نشو کولی ځکه چې ډېر درد لري دغه خبرې او الله ګواهي زه چې په دې کور باندې رادن نشم نو دا کور خپله حالات وایي چې د دې کور څه حالات دي. دغه قدرمنو کتونکو مکمل یو کنډر دی. ما بابا ته ویل مېل دلته سره نور ماشومان هم دي کوروالا نور بچي او یا دلته را سره ټول دي مکمل دا کنډر دی. دا تاسو بالکل کتی شي مکمل کنډر دی. قدرمنو کتونکو دا د کچن حالات تاسو کتی شي دا د دې دغه کمرو حالات مکمل داسې دی چې مکمل کنډر دی. دلته هم خلک ژوند کوي. نو هغه خلکو ته زه وایم چاته چې الله رب العالمین مال ورکړی دی وسې ورته ورکړی دی د داسې خلکو سره ضرور ودرېږئ. په دې حالاتو کې بیا حج عمرې هم فلحال بندې دي نو دغه د یو ځل د دې حج عمرو پیسې داسې خلکو ته هم راوړئ. قدرمنو کتونکو د خپرونه اختتام ته رسي په دې امید سره او په دې دعا سره چې رب دې وکړي داسې څوک پیدا شي چې زما دې بابا سره او زما دې ورور سره مرسته وکړي او د دې څه ناڅه دغه ژوند مونږ اسان د خپرونه اختتام ته رسي. مونږ ته اجازت راکړي د را روان خپرونې پورې. ولوی الله مصباح.